امام ترمذي رحمه الله دا روایت راوړی دی امام احمد بن حنبل رحمه الله راوړی رسول الله صلی الله علیه وسلم علیکم بقیام الليل قیام الليل او د شپې د مونځ په ځان باندې لازم کړئ ولې یا رسول الله فانه دأب الصالحین قبلکم څومره نیکان خلک چې تېر شوي ده نور امتونو والم یې ټول به تهجد کول څومره نیکان خلک چې شاته تېر شوي هر یو تهجد کړي ومغفرة للسيئات گناهونه بدن الله وريجي ومنهات عن الإثم د ګناه نه بدې منع کوي او ناشنا فایده رسول سموي ومطردة للداء عن الجسد بیماریانې ختموي د جسم نه والله لازم چې دا ښه د تجربې خبره ده خو په خپلو سترګو ما لیدلي دي او هر سړي ته پته ده نظر وچلوی کم سړی چې د شپې تهجد کوي د بدن روغ د باندې بیماریان ډېرې نه راځي الله یې ساتي په دې مخ کې نوري جسم کې طاقت وي په ورځ کې برکت وي په شپه کې برکت وي په بچو کې برکت ښځه ته وې زه یې نه کومه او زه یم زه یې کومه زما استاد که ما ورته مثال کې 9 بجې ویده شو او زما استاد خوب به نیمه ګنټه فرق راشي څومره فرق به راشي که ډېر زیات راشي نیمه ګنټه بس یعنی د نیمه ګنټې خوب دپاره ته دومره غټ فضیلت چې دغه قربانې د نیمه ګنټې خوب دپاره بعض وایي موږ دیاړي وکړو راځو ستړي وو تا چې دیاړي وکړو راغلی و ستړی او بیا درته حقه ټیکهدار وي چې 4 بجې به بیا ځو نو بیا نیغ ولاړ وي بهر ته خو هغه ته ونه وي چې ستړی یم زه ناوخته راغلی یم هغه ته دا خبره ونه کړه داسې ورته ونه وي چې د الله بنده 4 بجې ډېر وختي دی داسې ورته ونه وي چې 3:30 بجې خو ډېر وختي دی او توره تیاره ده چې پکې سړی پیاله وڅکي ستړی یم ګولۍ وخوره ونه دا دې ونه وي خو چې کله درته دا نصیحت وشي چې 2 رکعته تهجد کوه بیا وایې زه ستړی یم او موږ ته اسانه طریقه وښودو دې نه بله اسانه نشته سهار منزل خو باید څومره راپاڅې که لږ وختي راپاڅه بل دا چې هغه کسانو کې به هم نه هغه وروسته چې منډې وهي روانې منډې ووایي بیا پکې هغه کسان ښه ناروا کوي چې امام په فرض ولاړ وي دی په څه ولاړ وي په سنت ولاړ دا ټول هغه دي چې وروسته راپاڅېدلي او په منځه کې ولاړ د خولې به وزیر وربندوي او دا خوب وله ورځي دا په اخره کې را منډې وایي خو چې ته وختي راشي او اودس وکړې قرآن به ووایې ښه په دې مونځ به هم پوه شي د امام په دې قرت به هم پوه شي خو چې کله एकदम د خوب نه راپاسې او را منډې وایي د انسان په دې سر باندې بوجي داسې که نه دی به د مانځه هم پوه نه شي بس بیا په دغه سوچ کې چې امام به کله دا سلام ګرځي سلام وګوري واپس منډې وایي کوم چې راغلی او په اول صف کې ناست دی نو هغه ته وګوره د هغه به جدا شان دی زه یو پیر د دغه سره ملاو شوم د فضیلة الشیخ ډاکټر فضل الهي حفظه الله د پاکستان په غټو علماو کې دی او دلته په جامعه کې استاذ او په مسجد نبوي کې درس هم ورکوي په یوځي کې زما د شیخ صاحب سره ملاقات شوی د پنجاب دی نو ما هغه ته وایي شیخ صاحب څه خاص نصیحت هغه 3 نصیحتونه وکړو یو یې پکې دا وکړو وایي چې بانګ ویلی کېږي او ته به جومات کې ناستې وایي دا راته نه وایم چې اولنی الله اکبر ویلی کېږي او ته به جومات کې ناستې وایي دا خو ته مسلمان او بیا طالب علم خو به لازم کې خو چې بانګ ویلی کېږي او ته کوم ځای کې ته جومات کې ناستې چې مؤذن وایي الله اکبر او د اولنی الله اکبر سره تا ډډه لګولي جومات کې ناستې دا اوچت مؤمنان دي او یو زمونږ د حل د اخره کې را منډې وه دروزه نه په منځه پوه شو او نه هغه څوک چې په ارام مونځ کوي نه هغه پرېږدو پوه کېدو ته ځکه چې د سړی په خشوع او دغه کې ولاړ دی موږ یې په سټه ونو خو چې په دې دروازه باندې وځو موبایل له ته کړنګېږي او شور او شغرب او نه خپل مونځ خو دا حل دی خو هغه کمې چې صحیح کول غواړي هغه غریب هم نه پرېږدو چې هغه به د خپل مونځ باندې پوه شي او که څوک چې ته د مخکې نه په جومات کې ناستي په اولني صف کې اکثر پکې دا بعض وایي ریاکار دی څه دی ریاکار دی دی چې شاته ناست دی د ښځو هغه صف یې را ټینګ کړی دی په آخري کې د ښځو صف مې ورته په دې وځي چې رسول صاحب وایي د ښځو غوره صف کم یو دی اخرنی دا د ښځو غوره صف دی او د شر صف د ښځو لپاره اولنی دی او د نارینو غوره صف کم یو دی اولنی او د شر اخرنی د شر صف دی
رسول الله صلی الله علیه وسلم وی د الله بندگانو مخکې شي الله به مخکې کی الله به مخکې کی څه مطلب ده الله به مخکې کی جنت ته او بعض کسان رسول صلی الله علیه وسلم شاته کیږي د قیامت پر ورځ به الله د جنت نه شاته کی معمولي خبر نه ورته چې شاته صف کې ولاړې معمولي خبره ته په خوشحالي باندې د هغه شاته څلورم پنځم صف نیولې او دوه لا په منځ کې خالي دي ته خوشحاله یې چې دروازې ته نږدې ناست یم رسول صلی الله علیه وسلم بعض خلک شاته کیږي الله به په آخرت کې شاته کي آخرت کې چې شاته پاتې شو نو پاتې شو خو لا نو هر څه ختم شو خبره مې دې پورې راواغسته قیام اللیل هغه عبادت چې ستا زړه پکې صحیح هغه بالکل فارغ وي ولې دې عبادت له الله ډېر زور ورکړی رسول صلی الله علیه وسلم زور ورکړی ځکه رسول صلی حدیث کې سوی افضل الصلاة بعد المکتوبه قیام اللیل غوره مونځ د فرض مانځه نه مات کم یو دی قیام اللیل ولې دې ټیم کې زړه فارغ وي د ورځې مزدوري ده سوچونه دي بچي دي غمونه دي یو شی بل شی الله سبحانه وتعالى خپل پیغمبر ته وایي قم الليل إلا قليلا مونځ کوه د شپې مونځ کوه یا الله ولې ورته د شپې ویل ورځ ورته ووایه که نه چې قم النهار د ورځې مونځ کوه الله وایي نه إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا الله وایي د شپې په مانځه کې زړه او ژبه یو ځای جبه چې سوي زړه به پوهېږي اشد وطئا ملاویږي د یو بل سره واقوم قیلا وینا چې کومه کوي نیغې برابرې پرې پوهېږي سبحان الله الله څومره خوږې خبرې